سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن په دې موضوع خبرې کوو چې موږ د ټیک ټاک څخه څنګه پیسې ګټلی سو، په کومو لارو پیسې ګټلی سو او څومره پیسې ګټلی سو او چېرته پیسې ګټلی سو. نو دا ویډیو چې ده دا یو معلوماتي ویډیو ده. مطلب په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ټیک ټاک څخه د ګټلو په اړه باندې پوره معلومات درکوم. په تفصیلي توګه هر څه درته ښیم، هره لاره درته ښیم تر څو تاسې وکولای سئ له ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ او یا یې ونه ګټئ او یا څومره پیسې او چېرته ګټلی سئ. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې لومړی په د سوشل میډیا په هره برخه کې پیسې ګټل کېږي. که هغه ټیک ټاک وي، فیسبوک وي، یوټیوب وي، انسټاګرام وي، ټلګرام وي، هر برخه چې وي په دې کې پیسې ګټل کېږي. خو زموږ او ستاسې هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، دغه وروسته پاتې هیوادونه چې دي په دې کې تر ډېرې اندازې پورې لکه فیسبوک، ټیک ټاک، همداسې انسټاګرام په دې کې په دې باندې دا اویلیبل نه دي د ارننګ دپاره، معنا د پیسو ګټلو دپاره. یوټیوب هم پخوا لا په افغانستان کې دا الاو و خو اوس نه دی، اجازه اوس نشته ورته، نسي ګټلی پیسې. یعنې دا هیوادونه چې دي د دې سوشل میډیا په دې برخه کې دوی دې ته اجازه ورکړې نه ده چې په دې هیوادونو کې دې خلک پیسې وګټي. خو دا چې خلک پیسې ورڅخه ګټي بیا هم پر دې برسیره په افغانستان، پاکستان په دغه هیوادو کې د دې وجه دا ده چې یوازې هغه سړی اوسېږي په افغانستان کې، هغه کوم لوکیشن چې ورته انتخاب کړی دی یا کوم هیواد ورته انتخاب کړی دی، هغه یې هم یا یونایټډ سټیټ ورته انتخاب کړی دی یا انډیا ورته انتخاب کړی دی یا هم پاکستان. په پاکستان کې لا د یوټیوب ارننګ کېږي، معنا کولی سي پیسې ورباندې وګټي. اوس مهمه خبره دا ده چې ټیک ټاک په ټیک ټاک کې موږ په ډېرو طریقو سره کولی شو چې پیسې وګټو. لکه دلته لیکل سوي دي وایاته وې to make money in TikTok. زه به تاسو ته په ساده توګه ووایم. په ټیک ټاک کې لومړۍ خبره دا ده که چیرې ته غواړې چې ستا د ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز سي، تر ټولو لومړۍ اوله خبره دا ده چې ټیک ټاک په یو څو هیوادونو کې، تقریبا په 5 هیوادونو کې ته کولی سې مونیټایز کړې. هغه لکه یونایټډ سټیټ ده، یو کې ده، ایټالیا ده او فرانس ده، داسې یو بل هیواد هم سپین ده. دلته په دې هیوادو کې ته کولی سې که چیرې ستا لوکیشن دغه هیوادونه وي، ته دلته بیا کولی سې ته پیسې وګټې. خو دا چې اوس په یو څوک په پاکستان کې اوسېږي هغه د ټیک ټاک څخه پیسې ګټي، یا په افغانستان کې اوسېږي د ټیک ټاک څخه پیسې ګټي، دغو یا هلته ملګري لري له هغه ځایه اکاونټ ورته جوړ کړی دی او د ته په کنټرول کې یا په لاس ورکړی دی، او یا هم د وی پی این په زور باندې د وی پی این له طریقه دغه خپل لوکیشن چې دی دا هغلته هغه هیوادونه یونایټډ سټیټ یې ورته انتخاب کړی دی یا یو کې ورته انتخاب کړی ده او بیا له هغه وروسته ورباندې پیسې ګټي. په ټیک ټاک کې لومړۍ طریقه که چیرې ته غواړې ستا چینل ستا هغه پیج چې دی هغه مونیټایز سي، معنا ستا پر هر لیدونکي باندې ستا لیدونکي راځي ستا کنټنټ ګوري، بیا تا ته پیسې راسي. هغه لومړی شرط یې دا دی چې ته به 10,000 فالوورز لرې او ستا یوه ویډیو به داسې وي چې هغه به په تیرو 13 ورځو کې 1,00,000 ځلې کتل سوي. په ټیک ټاک کې ویوز چې دی هغه په اسانه باندې دی، داسې نه دی لکه په یوټیوب یا په فیسبوک په دې کې په اسانه باندې پیدا کېږي. کله چې ته دا فالوورز ولرې او همدومره د ویډیو ویوز ولرې، له هغه څخه وروسته ته پر 10,000 باندې 0.2 څخه تر 0.4 ډالره تا ته پر 10,000 ویوز باندې درکوي. یعنې تقریبا پر 1,000,000 ویوز باندې ته کولی سې له 20 څخه تر 40 پورې ډالر وګټې. او که چیرې ته غواړې په لایف باندې ویډیو دغه پیسې وګټې، هلته په لایف کې خلک ګفت درته کوي، دغه کوینونه درکوي، هغه دوی په پیسو رانیولي، بیا بیرته تا ته په پیسو هغه پیسې رسیږي، یعنې هغه ګفټونه تا ته رسیږي، ته کولی سې له هغې لارې هم پیسې وګټې. او پر لایف باندې که چیرې ته غواړې لایف راسې نو ته باید کم از کم 1500 فالوورز ولرې تر څو بیا ته کولی سې لایف راسې. لکه دا تاسې به لایف ویډیوګانې لیدلې وي، خلک د یو بل سره غږېږي یا پر یو موضوع باندې بحث کوي یا هم ګپې سره کوي. خو لایف راغلی وي، په لایف کې که چیرې ته هلته 10,000 لیدونکي ولرې، 10,000 فالوورز ولرې چې هغه انلاین تا وګوري په یو ځلې باندې، بیا ته کولی سې 100 ډالره وګټې په یو پلا باندې. او همدارنګه سیریز جوړېږي، معنا ته یو وړتیا لرې په ځان کې، پر یو برخه باندې کار کوې، ته یو چاته درس ښیې، ته د کمپیوټر په یو برخه باندې کار کوې،
ته د موبایلانو په یو برخه باندې کار کوې، ته یو بل ښه شی په هغه باندې ته پرله پسې ویډیوګانې جوړوې او حتی 10 40 تر 100 200 پورې ویډیوګانې جوړوې پرله پسې یو ښوونه ده، یو تخنیک ده، یو چاته یې ورښیې، د دې څخه بیا یو سیریز جوړېږي. هغه هلته ته کولی سې پیسټ کړې او بیا یې نرخ ورته وټاکې. هر څوک چې راځي که هغه ته یو کاټن جوړ کړی یو بل زده کړه یو چاته ورکوې، دا سیریز بیا ته کولی سې خرڅ کړې په پیسو باندې. یعنې که هر نفر ستا څخه ستا سیریز ګوري، دا ستا ویډیوګانې ګوري، هغه باید تا ته $1 درکړي. نو که 500 نفره راځي ستا سیریز وګوري، نو ته کولی سې $500 ورباندې وګټې. همدارنګه ځینې داسې پروډکټ راځي، کمپنیانې دي هغه پروډکټ جوړوي، تا ته یې درکوي، ته هغو ته اعلانات کوي، له دې طریقه هم ته په زیات اندازه باندې پیسې ګټلی سې. ځینې داسې پروډکټونه راځي کمپنیانې جوړ کړي دي، هغه ته کولی سې په خپل اکاونټ کې، ته خو زیات فالوورز لرې، خلک ستا کانټنټ زیات ګوري، هغه چې ته په خپل خوښ ځای کې کښېږدې، معنا ته هغه خوښ کړې د ځان لپاره هغه کوم پروډکټس دي. که چیرې هغه پروډکټ د هغې کمپنۍ لپاره خرڅېږي، یو څوک یې رانیسي په انلاین توګه باندې له هغه طریقه، هغه ستا له طریقه، نو تا ته په هغه کې کمیشن درکول کېږي، ته بیا هم پر هغه لاره باندې هم پیسې ګټلی سې. او له هغه څخه وروسته بله لاره یې دا ده، کله چې ته دلته ویرال یې، معنا ته مشهوره یې په ټیک ټاک کې، ستا کانټنټ هر څوک ګوري، ته کولی سې هلته د کمپنیو هغه کوم پروډکټونه چې دي هغو ته اعلانات وکړې، هغه ورسره لینک کړې، له دې لارې هم ته کولی سې پیسې وګټې. یعنې په ټیک ټاک کې په بیخي ډېرو لارو باندې، لکه دلته لیکل شوي دي no way to make money on TikTok, go live, watch TikTok on another app, apply for TikTok creators, prompt audio and get paid. داسې په ډېرو طریقو باندې ته کولی سې په ټیک ټاک کې پیسې وګټې. مهمه خبره دا ده چې ته یو څوک پیسې ګټي، هغه باید داسې یو طریقه وي. دا مهمه نه ده، دا ضرور نه ده چې ته په ټیک ټاک کې د یو بل چا ښځې وغږوې، د یو بل چا ښځې ګډې کې ورخصوې، بیا له هغې لارې پیسې وګټې. په ټیک ټاک کې ته پیسې ګټلی سې، په دې باندې چې د یو تلاوت نشر کوې، په دې هم ته پیسې ګټلی سې. که چیرې ته په ټیک ټاک کې دلته د یو چا نصیحت نشر کې، هم ته پیسې ګټلی سې. که چیرې ته په ټیک ټاک کې یو چاته یو تخنیک وروښیې، هم ته پیسې ورباندې ګټلی سې. یعنې یو داسې نوښت باید ته ولرې، یو داسې په ځان کې یو داسې وړتیا ته باید ولرې چې خلک یا لیدونکي راسي، هغه ستا وړتیا وګوري، په دې وړتیا لرلو سره ته کولی شې پیسې وګټې. دا یوازې په ټیک ټاک کې نه، که په یوټیوب کې، که په فیسبوک کې، که په هره برخه کې، که چیرې ته یې وړتیا ولرې، خدای دې وکړي چې ته یو چاته درس ورښیې، خدای دې وکړي چې ته یو ځای مستري یې، د نټانو خلاصول، بندول، حتی د دې ویډیو لا وکړې، په ښه توګه یې باندې وکړې، ته یو وړتیا لرې، هغه خلکو ته ښیې، ته ځې د نیچر یا د طبیعت ویډیوګانې کوې، د ښایسته ځایونو، ځنګلونو، غرونو، سیندونو، د داسې ځایونو ویډیوګانې کوې، دا خپروې. او یا هم ته یو چاته ښوونه کوې، ته یو چاته انګلیسي ښیې، ته یو چاته پښتو ښیې، ته یو چاته د ریاضي په برخه کې یو ښوونه ورکوې، یو بل تخنیک ورته ښیې، یا پر یو شي باندې پر یو موضوع باندې بحث له یو چا سره کوې، پر سیاسي بحث باندې له یو چا سره بحث کوې، په لایف کې بحث ورباندې کوې، یا هم ویډیو ورباندې جوړوې، له هغه څخه وروسته هغه ویډیو د ټیک ټاک ته ورکوې، هغه بیا اپلوډوې، خپل کانټنټ دپاره لیدونکي پیدا کوې. کله چې ته لیدونکي پیدا کوې، دا یوازې په ټیک ټاک کې نه ده، که چیرې ته د یوټیوب په برخه کې کار کوې، که چیرې ته په ټیک ټاک کې کار کوې، که په فیسبوک کې کار کوې، د سوشل میډیا په هره برخه کې چې ته خپل کانټنټ ولرې، خپل مواد ولرې، خپلې ویډیوګانې د خپل ځان لپاره جوړوې او لیدونکي ولرې. مهمه خبره دلته دا ده چې لیدونکي ولرې. که چیرې یو څوک غزلې پورته کوي یا هم له پردیو ښځو سره غږېږي، د دې ګټه به دی اوس ترلاسه کړي، خو بیا چې یو څوک مسلمان وي او په مسلماني باندې باور لري، نو هغه بیا داسې کار سرته نه رسوي، ځکه چې هغه به دا فکر کوي چې زه به 1 روپۍ دلته ګټم، 10 روپۍ به مې زما د آخرت دپاره جمع کېږي. نو دا خبره هم در سره مهمه او په یاد ولرئ. دا ویډیو ما په دې خاطر جوړ کړی چې تاسې خو ټیک ټاک بې له هغه ګورئ، مصرف خو بې له هغه کوئ، فیسبوک خو بې له هغه ګورئ، تاسې دا ویډیوګانې ګورئ، دا مصرفونه کوئ، ولې پیسې نه ورباندې ګټئ؟ تاسې باور وکړئ، په زیات اندازه باندې خلک په ډېر اندازه باندې پیسې له ټیک ټاک، له یوټیوب، له انسټاګرام، له دې برخو څخه ګټي او ایستل هم په ډېر اسانه او ساده طریقه سره شته. که اوس وخت په افغانستان کې نه کېږي، په پاکستان کې کېږي. هر سړی یو دوست، انډیوال، ملګری په خارج کې لري، هغه کولی شي په پاکستان کې پیسې وباسي، په یورپ کې وباسي، په عربي ملکو کې وباسي، هر ځای کولی شي چې هغه پیسې وګټي. دا یو مثال دی، ګوره د لیست دا کورس دی د ټاپ هایست پیډ ټیک ټاک دی، چې معنا دغو خلکو زیاتې پیسې، دغه کس اوس 11.5 میلیونه پیسې له ټیک ټاک څخه ګټلې دي.
او دې سړي 10 میلیونه ګټلي دي، دې 8.5 میلیونه ګټلي دي او دا 15 میلیونه حتی دا ډالر دي. ستاسې کومې پوښتنې سوي هغه تر ډېرې اندازه پورې دلته جواب سوي دي. How many views on TikTok is good؟ معنا وایي څونه ویوز ته کولی سې چې هغه ستا دپاره ښه واوسي، نو له 11 څخه تر 2.5 لکه پورې ویوز ښه دي. که چیرې ته غواړې چې لایف راسې په ټیک ټاک کې باید له 1000 څخه تر 1500 پورې فالوورز ولرې، بیا کولی سې لایف راسې. دا هغه ټیمونه دي چې دلته ته په دې ټیم باندې که چیرې ته اپلوډ وکړې کنټنټ پورته کې یا هم لایف راسې، دا به ستا دپاره یو ښه خبر وي. معنا ته کولی سې په دې وخت کې تر زیات اندازه پورې لیدونکي لاسته راولې. نو همدارنګه ته کولی سې د ټیک ټاک پر یوه برخه که چیرې ته اپلوډینګ کوې، پر یوه برخه پر یوه موضوع باندې کار کوې، معلومه خبره ده چې ستا به لیدونکي هم ډېرېږي او ستا دپاره به ډېر زیات مینهوال راځي. همدارنګه ټولې برخې دلته تشریح سوي دي. اسانه او ساده طریقه یې دا ده، تر ټولو لومړی او مهمه په یوټیوب کې زیاتې ویډیوګانې ستا په ګوګل کې سرچ کولی سي. لومړی اکاونټ چې جوړوئ د ځان دپاره د یو اس ای اکاونټ جوړ کړئ. له هغه څخه اکاونټ څخه وروسته له اکاونټ له جوړولو څخه وروسته خپل مواد اپلوډوئ. کله چې 1500 ته تاسې ورسېداست، تاسې کولی سئ هلته لایف راسئ، له یو چا سره خبرې وکړئ او هم یا هم 15,000 فالوورز ولرئ او 1 لک لیدونکي د ویډیو دپاره ولرئ. له هغه څخه وروسته تاسې هېڅ ضرورت نه لرئ چې لایف راسئ، خپلې ویډیوګانې پورته کوئ او هغه به خلک ګوري او هغه به منیټایز وي او ستاسې ته به په هر وخت پر لیدونکو باندې ستاسې دپاره به پیسې جمع کېږي. یونایټډ سټیټ هغه هېواد دی چې تاسې انتخاب کولی سئ. یونایټډ کینګډم ده، فرانس ده، جرمني ده، سپین ده، ایټالیا ده. په دغه هېوادونو کې ته کولی سئ چې دغه هېوادونه انتخاب کړې تر څو هغه ستا اکاونټ چې دی هغه منیټایز سي. نو دا یو معلوماتي ویډیو وه ما ستاسې لپاره جوړه کړې وه چې تاسې که چیرې هم په پاکستان یا په افغانستان کې اوسېږئ، بیا هم د وی پی این په طریقه تاسې کولی سئ ټیک ټاک آن کړئ، ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ، د ځان لپاره ورباندې پیسې وګټئ او یو عاید ښه عاید لاسته راوړئ. نو ډېره مننه، خدای دې وکړي چې په طریقه مو سر خلاص. چیرې بیا هم کومه پوښتنه چا سره کولی سي کمنټ کړي، زه به بیا هم ستاسې لپاره نور معلومات وړاندې کوم.